بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څه خوبونه جمع شوي دي. نو ورونه ډېر منتظر انتظار تیر کړی، خوبونه ډېر پاتې دي. د څو ورځې زه غیر حاضر وم، څه مصروفیتونو او د څه مشکلاتو په وجه باندې یو ویډیو ما وکړه یو څو شپې مخکې، او هغه کې څه خوبونه تعبیر شوی و. هغه ویډیو مشکلاتو موبایلو ایډیټ کې نو هغه نه کېده، ما لاس ته نه راتېست هغه اپلوډ کړمه. ایډیټ کړی مې و خو ایډیټر کې څه مشکل و، نو په هغه وجه باندې هغه ویډیو پاتې شوه. نو څه خوبونه نور هم زیات شوي، تقریبا 40 خوبونه دي. نو انشاءالله کوشش کوو څه خلاصه څه خبرې پکې وکړو. اول خوب د یو ورور د چهارمغز باره کې خوب لیدلی و، او ما ورته ویلي چینل کې خوب شته د چهارمغز تعبیر، نو هغه وګوره. نو دا چهارمغز په خوب کې لیدل چې کله دا تازه وي، تازه دا ښه تعبیر لري، او چې کله دا وچ وي نو هغه وچې چې دا ماتولې لږ سختې او خپله وچ سوي هم وي، نو هغه بیا په داسې مال باندې تعبیر کېږي چې سختي سره لاسته راځي. میراث مال باندې هم تعبیر کېږي، د میراث مال. او خپله که دا مغز د نوم د تعبیر واخلو نو چهارمغز یعنې مغزونه 4 معنا داسې که څه ستاسو مشکلات دي نو الله تعالی صبر او حوصله نصیب کوي درته، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. دویم خوب د وچې میوې مې لیدلي دي په دوبۍ بازار کې وی بادامو پستو او ډېر زیات وي. دا هم ښه خوب ده که څه کاروبار و سفر ترتیب لري نو ښه تعبیر لري. دا وچه میوه چې دا اکثر خوب کې څه کله وکتل شي نو دا ډېر وکتل شي په بازار کې، او ته اخلې یا ګرځې پې او اراده لرې نو دا داسې کاروبار باندې تعبیر کېږي چې هغه کاروبار انشاءالله دوامدار کاروبار ده. والله تعالی اعلم. لوڅ پښې ګرځېدل دا په خوب کې اکثر زه ګورم چې لوڅ پښې ګرځمه. نو دا لوڅ پښې ګرځېدل خو لوڅ پښې کله له کوره سړی راوځي، کله یو چېرته وي، کله نږدې ځای ته ځي او په وارخطایي کې ځي نو بیا چپلکونه ترې پاتې کېږي په وارخطایي کې. نو دا داسې یو تکلیف و لانجه باندې تعبیر کېږي چې ګاونډیانو سره لانجه وي، بدګماني وي، یعنې په دې کې ته همیشه اخته یې، او په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. د کاروبار د که څه شی وي په هغه کې ستا نه کمی او زیاتی کېږي چې په هغه کې ته وارخطا کېږي چې تاوان ونه کړي، دغه شیانو باندې تعبیر کېږي. نو کوشش وکړه چې دې وارخطایي او دې حالاتو نه ځان وباسي او صحیح تصمیمونه هر څه خبره دې معلوم وي تر څو څه نور داسې خوبونه ونه ګورې. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ژړل په خوب کې. ژړا په خوب کې دا په خندا باندې تعبیر کېږي. ژړا او خندا دا سرچپه تعبیر کېږي. خندا دې په خوب کې ولیده په ژړا باندې یو مشکل درته پېښېږي، اوس کله ژړا دې په خوب کې ولیده، ژړل او ژړا دا په خندا او خوشحالي باندې تعبیر کېږي. انشاءالله خوشحالي الله تعالی نصیب کوي درته. والله تعالی اعلم. وایي اوږد خوب ده، وایي د ښځې او اولاد پیدا کېږي، بیا وزې وي، 4 بچي وکړي، نو دا اساني باندې تعبیر کېږي چې که ته کوم شي ته په تمه یې نو هغه انشاءالله زر تا ته رسېږي، وخت یې نږدې شوی. لکه ماشوم چې پیدا کېږي نو 9 میاشتې هغه ته صبر شوي او ډېر تکلیف سره نو معنا پیدا کېدلې په سختي اسانېدلو باندې، یعنې سختیانې دې اسانېږي او برکت راځي. 4 بچي د وزې چې دا هم په برکت او په مال باندې تعبیر کېږي، او سختي ختمېدل اساني راتګ باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي مړي په خوب کې لیدم ګورمه، هدیرې په خوب کې ګورم، مړي په خوب کې ګورمه. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کله ته همیشه دا خوب ګورې، ډېر ګورې، هدیره وي او مړي وي او ته وایې چې بیا قبرونه ویستل شوي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې مونځ کې لږ سستي کوې، ته مونځ کې لږ سستي کوې، بعضې مونځونه درنه پاتې کېږي او سوچونه او د شپې ډېر کښېنې یا موبایل ډېر استعمالوې، په دې وجه باندې دا خوبونه ته ګورې. والله تعالی اعلم. زمری وایي راځي حمله کوي، مونږ په کور ننوځي او ته نه ما پسې راځي، وایي بل چا ته شی نه وایي. نو زمری په خوب کې چې کله ډېر کسانو باندې حمله کوي یا چا باندې، دا په مرض، په طاعون، په یو خطرناک او ساري مرض باندې تعبیر کېږي. او چې کله په یو کس باندې حمله کوي نورو ته شی نه وایي نو دا په پولیس او په داسې کس باندې تعبیر کېږي چې هغه د موبایل له لارې نه تا پسې ده، یو غلط کس یا څوک چې غواړي چې ستا پاسورډ، عکسونه او دا شیان د موبایل نه وباسي
یا څوک ستا سره رابطه لري هغه ستا معلوماتو نه غلط استفاده کوي، نو کوشش وکړه که موبایل استعمالوې نو موبایل کې د لږ احتیاط وکړه څه مشکل درته پیدا نه شي. نو هر غلط کار څه کوي نو تا پسې خلک دي نو کیدای شي افشا شي. نو خبره دا ده څه غلط کار ونه کړې، موبایل کم استعمال کړې او احتیاط وکړې. والله تعالی اعلم. وایي ناوې وي، وایي ښایسته کمیس یې اغوستی وي، اوږده جامې وي، د یو پیغله کتلی ده، نو دا هم ښه تعبیر لري. کمیس په خوب کې تعبیر شته، دا په چینل کې د یو ویډیو شته د باره کې، نو هغه وګوره. او په خوشحالي باندې تعبیر کېږي، په دینداري اوږد کمیس په خوشحالي او په دینداري باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. وایي ویاله وي، صفا اوبه وي، چاقو وي، چاقوګانې پکې پیدا کړمه، نو دا هم ښه تعبیر لري. اسلحه او چاقو په خوب کې څه کله لاسته دې راځي پیدا کېږي، دا په دې باندې تعبیر کېږي. ځکه کوم ځای کې څه دعوا وي، محکمه وي، څه تصمیم نیول وي، قضا او فیصله وي، نو هغه کې انشاءالله ته بری کېږي او حق تا ته راځي او ستا مشکل حل کېږي. محکمه او خبره وي نو هغه شیان انشاءالله ټول حل کېږي. والله تعالی اعلم. او د غواګانو ځایونه یې پاکول، ډېر غواګان لیدل په خوب کې، غواګانې ډېر لیدل په خوب کې دا ښه تعبیر لري. څه کله ښه چاق وي، برابر وي، نو په آینده کلونو باندې تعبیر کېږي. انشاءالله آینده کلونه دي، ښه کلونه دي. او دا پاکول د ځای څه د غوجل د ځای پاکوي، دا په همدې باندې تعبیر کېږي چې ته آینده کلونو ته دا اوس نه ښه ترتیب لري، څه کوم کاروبار شروع کوي انشاءالله دوامدار ده، ډېر کلونه به مشکلات به دې پرې حل شي، حلال کاروبار وي، الله توفیق درکړي. والله تعالی اعلم. وایي اودس په خوب کې ګورم بیا د سرخانه واري، بیا سې بیا منه وي، هغه خورمه، دا هم ښه تعبیر لري. که څه اولاد انتظار کوي اولاد الله تعالی درکوي، او که د رزق مسلې څه مشکلات وي نو هغه انشاءالله حل کېږي. او که حاجت لري دعا کوي نو هغه انشاءالله پوره کېږي. والله تعالی اعلم. وایي وریجې، پیاز، کدو، پخه کړېله، پخه کړېله دا شیان په خوب کې ګورم، دا هم ښه تعبیر لري. څه کله دا شیان صحیح حالت کې وکتلی شي، پاخه وي او ته خورې یا صحیح حالت کې وکتلی شي، په رزق په روسي په دنیا باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. وریجې کې وړوکې مار وي، اوړه، بیا وایي اوړه خیشتومه، خرمار و، دا خوبونه دا په دې باندې تعبیر کېږي. دا وړوکې مار په وریجو کې پیدا کول دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ځان ملامتوي ډېر، او ته همیشه ځان ملامتوي، په ځان باندې اعتماد نه لرې، سوچونه ډېر کوي او په هر چا باندې اعتبار کوي، او هغه کې بیا تا سره خیانت کېږي، غلطي کېږي. نو کوشش وکړه چې په هر چا باندې اعتبار ونه کړي او ډېر سوچونه ونه کړي، او خپل دعاګانې زیات وکړه، الله تعالی څه مشکلات وي هغه ته مو وایه، الله تعالی مشکلات حل کړي. والله تعالی اعلم. مار وایي وي تک سپین، وایي مرداروي بیا ختموي، دا هم ښه تعبیر لري. کوم شر دشمن څه شی وي انشاءالله هغه له منځه ځي، هغه مشکلات هم حل کېږي. دوستي په جامه کې څوک ته خیانت کوي نو هغه انشاءالله ته خنثی کوي او تا ته معلومیږي، نو شر نه ځان بچ کوي. الله تعالی من شر نه وساته. والله تعالی اعلم. په بل خوب دا وایي روان یو، تیږې راځي را باندې لګېدلې نه یو، وایي زه یو بره ځای وي هغه ته ورسېږم، بل ملګری مې تر زوی مې هغه لاندې پاتې، نو دا تیږې چې دي دا سخت زړه خلکو باندې تعبیر کېږي، جاهل خلک او هغو باندې تعبیر کېږي چې هغوی تا ته غواړي تکلیف ورسوي، خو انشاءالله تکلیف نشي رسولی، او الله تعالی ستا مدد کوي او مشکلات سره نه پیش کېږي. والله تعالی اعلم. خامه غوښه وایي د پسه خیرات کوي مور مې، وایي په خوب کې ګورمه، دا هم ښه تعبیر لري. صدقه کول په خوب کې، خیرات کول په خوب کې په دې باندې تعبیر کېږي، ځکه صدقه رد بلا ده، بلا ته یو بلا درنه رد کېږي، یو مرض وي او خطر وي هغه انشاءالله رد کوي ستاسو په دعاګانو، د مور په دعاګانو، او انشاءالله څه مشکل درته نه رسېږي تاسو ته. والله تعالی اعلم. صافه او پاکې اوبه ماهیان نیسم، او بیا وروسته وایي اسمان نه هم ماهیان ورېږي، دا هم ښه تعبیر لري. کاروبار ده، صفا اوبه، ښه تجارت کاروبار، او د اسمان نه راورېدل د ماهیانو، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله فراواني ده، رزق راځي درته او مشکلات دې حل کېږي، اسانه کاروبار باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. مخ په قبله قرآن مې لاس کې وي، جوخت سینې سره ما نه وایي وغورځېږي، مړ پلار مې وایي ناست وي، پلار مې وایي مړ ده او هغه ناست وي، وایي مالته قرآن کریم راواخلي مچوي کې بېرته ما لاس ته راکړي، دویم ځل بیا ما نه وغورځېږي، زر بېرته خپله واخله به، دا په دې باندې تعبیر کېږي که ستا نه څه غلطیانې ګناهونه او څه ضد کورنۍ سره، خپلوانو سره یا خاوند سره یا پلار سره دا شیان درنه شوي، نو دغه توبه الله تعالی توفیق ته نصیب کوي درته د توبې، او ته پښیمانه یې په هغه باندې، پښیماني هم کوې او کور کې ګزاره انشاءالله هر څه دې جوړېږي، ته د زړه نه الله ته رجوع کوې، انشاءالله الله تعالی مشکلات دې درته حل کوي.
ته وایې چې دا جوخت سینې سره مې نیولی خو مانه خطا شي معنا ده چې تا ته که څه ګناهونه کېږي غیر قصدي او ته اراده دې نه خو هغه ګناهونه شوي دي څه بې اطاعتي شوی د مور پلار یا د خاوند نو هغه انشاءالله څه هغه شیانو نه بخشش وغواړئ او توبې اراده لري الله تعالی دې درته توبه قبلوي او د مشکلات عمل کېږي د مشکلات حل لره والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي خپل ماماګان په خوب کې ګورم وایي سفر کې به د ماماګان دي که چېرته کوم ځای نه حرکت دې کړی وي او هغوی په خوب کې همالته ګوري چې همالته بېرته یو سره ناست وي نو معنا دا سفر دې نه کېږي او کله که ماماګان دې داسې ځای کې چې هلته ته روان یې په لاره کې نو د دې خوب تعبیر دا ده چې انشاءالله هغو ته رسېږي والله تعالی اعلم وایي په ښار یو پارک ته لاړ شم خر باندې سپور یم او عسکر وي وایي بیا یو ښځه زنګ وهي بیا د خر ویښته په کالي مې نښتې وي وایي مونځ کوم دا پاک کړم وایي سیلاب وي بیا ماهیان خورو یو کس سره نو دا په خر پورې تعبیر کېږي که هغه خر دې ښایسته و صحیح روان و او ښه چاغ و غټ و نو په دې باندې تعبیر کېږي ښه کاروبار فایده او نفع تا ته رسېږي او سخت او الله تعالی درته ښه حوصله نصیب کوي او ښه زحمت وباسي او ښه بخت دی دا په دې باندې تعبیر کېږي او که چېرته هغه خر د کار نه و او تګ هم پرې اسانه نه و لاره کې او دار هم در سره و بیا په دې باندې تعبیر کېږي څه مشکلات به وي او څه تکلیف به وي او دا خر څه ده په خوب کې په اولاد هم تعبیر کېږي په ښځه باندې هم تعبیر کېږي په خادم او په غلام او مزدور باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم یعنې که دا خر ښه وي نو معنا څه ښځه دي او کورنۍ دي او دا غلام دي څوک وي په هغه شیان صحیح روان دي او څه کله دا صحیح ته ونه ګورې خر په خوب کې ډنګر وي یا تا غورځوي نو معنا داسې هغوی کې لږ بې اطاعتي ده والله تعالی اعلم ځان مړ ګورم او په خوب کې اسراییل راشي سپین کالي وي کلمه وایمه نو دا هم ښه تعبیر لري چې کله په خوب کې انسان مړ کېږي ځنکدن حالت وي او په دې حالت کې انسان باندې ډار رانیسي ویره رانیسي او ښه حالت کې وګوري اسراییل سپین شکل کې سپین حالت کې نو دا ښه تعبیر لري معنا داسې انشاءالله خاتمه دې ښه ده اعمال دې صحیح دي نور هم کوشش وکړه چې الله تعالی ته رجوع ولرئ او خپل د خلکو حقوق ځان باندې پرېنږدي خلکو سره ښه وکړي مور پلار سره او خپل مسؤلیتونه دینداري وکړي والله تعالی اعلم پلار بازار کې ګورم پلار مې ما نه پېژني وایي بیا ماشومان ما پېژني وایي بیا لاس یې مچو کړم نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې خفګان وي بې اجازه د خپل پلار نه څه کار دې کړی وي وتلی له کوره نو انشاءالله بېرته ته تم دغه ماشومانو په سر باندې د ماشومانو لپاره د کور قیاس او کوم واري دی د هغو په سر باندې کوشش وکړه چې بېرته د خپل د قهر او د غوسې نه تېر شي او د مور پلار د اطاعت ته زر شي هغوی هم انشاءالله په تا باندې مهرباني کوي والله تعالی اعلم مړه ښځه وایي یو ښځه مړه ده هغه په خوب کې ګورمه شکایت کوي سر مې درد کوي بیا پرته وي وایي سترګې مې سوځي زه ذکرونه ورته وایم بیا وایي نارامه شي په دسترخوان وایي ناست بل ماشوم وي وایي به دا ښځه په تکلیف سره لرې ځای نه ګورمه کړکۍ شاته هغه بیا مړه شي اخر لاس جګ کړي وایي زه نه پوهېږم څه ماته اشاره وکړه بل شاته نو دا په دې باندې تعبیر کېږي همدغه ښځه چې مړه ده او تا په خوب کې کتلی ده نو معنا دا چې دا ښځه کېدای شي مظلومه وه او په ډېر سخت حالت کې وفات شوې ده او ستا له یاد دا نه وځي یا څه قرضونه یې پې اولاد ته یې ووایه یا څه دین وصیت یې چې یې پاتې دی نو کوشش وکړه چې کورنۍ ته یې ووایي چې یو صدقه او خیرات ورپسې وکړي دعاګانې او ته هم ورته کوه چې الله هغه سختي وي پیسې اسانه کړي والله تعالی اعلم وایي مکې ته تللی یم خوب کې وایي بل چا سره وایم چې دا زمزم وګورم او اوبه وڅښم اودس پرې وکړم او بیا وایم چې کعبه چېرته ده بیا وایي مناره د مدینه راته معلوم شي او بیا وایم چې ورور ته کور ته لاړم ورور ته وایم چې زر پیسې پیدا کړه او قرض کړه او دې مکې او مدینې ته راسه زه ډېر زیات خوند پکې نو دا هم ښه تعبیر لري دې باندې تعبیر کېږي چې خپل هغه مقصد او هدف ته د ژوند کوي هغه ته رسېږي او که د حج عمرې اراده لري الله تعالی هغه درته اسانوي او د ایمان خوند الله تعالی ته نصیب کوي د مور پلار خدمت نو په دغه باندې تعبیر کېږي نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي چې دا کوم وروڼه منتظر ول تر اوسه پورې چې دوی خفه شوي نه او زما د غیر حاضري په وجه باندې دوی انتظار پاتې شوي بعضې ډېر وارخطا ول نو الله تعالی دې وکړي دوی څه تکلیف و خفګان پرې را نه شي او خپل خوب تعبیر نه مطمئن شي کله خوب تعبیر نه مطمئن شي بیا ما ته یو اطمینان راکړئ او رمضان کریم ماه مبارک رمضان هم نږدې ده نو د راتګ نه مخکې مې تاسو ته زه مبارکي وایم الله تعالی دې دا میاشت موږ باندې په خیر راولي الله تعالی دې د روژې نیولو د ښه شروطو سره او شرایطو سره برابر روژې نیولو توفیق موږ ته نصیب کړي او الله تعالی دې زموږ عبادتونه
ستاسو د مسلمانانو ټول قبول و منظور وګرځي. الله تعالی دعاګانې قبول کړي او الله تعالی د مسلمان امت باندې څه کوم تکلیفونه دي او کوم امتحانات دي مسلمانانو سره مخ کړي، فلسطین کې مسلمانان مخ کړي، سره په افغانستان کې ډېر مشکلات دي. الله تعالی دا ټول حل لري او الله تعالی دې زموږ علماو ته هدایت نصیب کړي موږ ته، او الله تعالی دې موږ توفیق راکړي خلکو ته شر ونه رسوو، خیر نشو رسولی نو د خلکو خدمت وکړو. الله تعالی توفیق ورکړي موږ ټولو ته دا رمضان کې د غریبانو سره همدردي وکړو او هغوی خپل ډوډۍ کې شریک کړو چې هر چا کره ګاونډیانو کره یو شی ولیږو او استغفار زیات ووایو، الله تعالی ته رجوع وکړو او ګناهونو نه ځان وساتو او کوشش وکړو چې موبایل ډېر کم استعمال کړو. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو ته الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.